السلام علیکم ملګرو. په دې سټ باندې تاسو ته کوم ویډیو ښکاري دا یو سړی مړ شوی دی او دغه سي د قرارداد او ابوی دانه پرې هاودلو چې دا بنه خوای چې د صوبو د مال قرارداد نه یلا کړی. دا ویډیو به تاسو ته پلی کوم ډیر زیات د خفګان ویډیو دا خو ویډیو تاسو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ ځکه زموږ د پاره ډیر زیات غټي عبرت پروت دی. قاضي صاحب یو ویډیو پیغام جاری کړی دی د قاضي صاحب څخه وختونه به کړل نو چې تاسو ما سره وګورئ د ثواب باندې شیر کړئ ځکه دا ماشومان چې کوم دی نو سره یتیمان شول او دغه سروینه قرض غواړي نو تاسو که چا وس کیږي دوی سره مدد وکړئ او که چا وس نه کیږي نو دا ویډیو شیر کړئ چې دوی سره څوک مدد وکړي. راشه تاسو ما سره دا ویډیو وګورئ ویډیو خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ. بار مسافر حکومت دا درخواست دی چې دا ماشومان پاتې په لار کې یو والي صاحب او هغه یو قرض او هغه موږ له خاخون لم نه راکړو بیا د مشرانو معلمانو ته سوال وکړو هغه کسان خیر هم وویل چې موږ به اطلاعات به بیا 2 لکه روپۍ پرېږدو د ډېرو وس نه کېږي هغه هم غریبان دي زموږ بار ملکونو ته خپل حکومت ته ملک کم مالداره کسان هغو ته زموږ دا درخواست دی چې موږ سره امداد وکړي. دا ماشومان باید چې د دې څه لای نور څه نشته دی او دا واړه دي صحیح ده مولوي صاحب. ښه دوستان تاسو دا ویډیو وکتله چې د قاضي صاحب د خبرې سلو هم یې خو دا وایي چې دا واړه یتیمان شول او دوی غریبوالي دي دوی که څوک مدد کول غواړي په دې سټډي نمبر چلیږي په دغه ویډیو نو تاسو سره رابطه وکړئ او مدد ورسره وکړئ او که چا مدد سره وس نه کېږي نو دا ویډیو شیر کړئ چې دوی سره هغه چا ته ورسي چې څوک ورسره مدد وکړي په دې کې به تاسو پوره ثواب کېږي. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو ویډیو خپل دوستانو سره ضرور شریک کړئ. ډېره مننه.